الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. الله جل وعلا شانه فرمایي هر څه چې یتیم دی پر هغه باندې قهر مکوه، هغه مترټه، پر هغه باندې غصه مکوه. نو الله جل وعلا شانه د ما او ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې د یتیمانو سره ښه وضعیت وکړو، د هغوی حفاظت او د هغوی تربیه وکړو، د هغوی د ښه آینده راتلو دپاره هلې ځلې وکړو. هغه ټولو کسانو ته چې الله جل وعلا شانه په دنیا او آخرت کې اجر عظیم ورکړي چې زموږ د ادارې سره د یتیمانو په پیس کې همکاري کړې ده. تیر کال زموږ سره ځینې دوستانو، ځینې مسلمانانو د یتیمانو په پیس کې همکاري کړې وه، او الحمدلله اوس هم بعضې کسان شته چې هغه پر خپل همکاري باندې ولاړ دي، خپل همکاري ته ادامه ورکړې ده. څونې کسان یتیمانو پیس چې د دوی پر غاړه باندې وو، نو په هغو کې بعضې کسان داسې دي چې تر اوسه پورې د کال په پوره کېدو سره موږ ته خپل پیس راکړی نه دي. موږ ادارې مجلس نن وکړي، دې نتیجې ته ورسېدلو. نو هغه کسان چې زموږ سره د یتیمانو د پیس راکولو نیت درلودی، قصد درلودی، تر اوسه پورې موږ ته هغه د یتیمانو پیسې راکړي نه دي، پیسې راکړي نه دي. نو موږ دې ته متوجه سولو که چیرې هغوی زموږ سره دغه همکاري ونه کړل، نو موږ دوې لارې لرو. یا به نور داسې کسان پیدا کوو چې د هغه یتیمانو پیس پر غاړه واخلي، او یا به دغه یتیمان ترټو جواب وبایي. الله جل وعلا شانه فرمایي چې په یتیم باندې قهر او غضب مه کوه، هغه به د خپل دروازې څخه مه ترټه. موږ اوس هڅه کوو چې د یتیم ترټنه رانسي، پر هغه باندې قهر او غصه رانسي، د هغه تعلیم او تربیه خرابه نسي. نو هغه ته هم نسو زړه ښه کولی، جوابولی هم نسو. موږ په کلو باندې روزلي دي، زړه کېږي مو هم نه چې ولاړ سي دغسې بې سرنوشته پاته سي. او که بل اړخ ته وګورو، زموږ اداره دونې امکانات هم نه لري چې استادانو ته معاشات ورکړي. دا دې اوس د اختر څخه تقریبا 8 ورځې تېرې دي، او زموږ اداره د استادانو د تېرې میاشتې معاشاتو کې لا بیخي ډېره پس پاته ده. نو زموږ هغه استادانو ته معاشات ورکول، نور د ادارې ضروريات موجودول، دا هر څه بیا موږ هېڅ بل مدرک نه لرو چې د هغه څخه موږ ته راکړل سي. یوازې او یوازې د هغه کسانو چې هغه زموږ سره دغه همکاري کوله او د څو یتیمانو پیس چې پر غاړه اخیستی و هغه یې موږ ته راکوي، په هغه موږ دا اداره چلول. نو ټولو هغو دوستانو څخه خواهش کوم چې زموږ سره په دې باره کې نور هم همکاري وکړي، او که څوک که چیرې هغوی ته خدای نخواسته یو عذر پیش وي، یو مشکل پیش وي، رب العالمین دې هغه مشکل ورحل کړي. نور داسې کسان چې الله تعالی جل وعلا شانه زموږ دپاره پیدا کړي چې زموږ سره دغه همکاري وکړي، چې 1 2 3 4 د وس توان 5 6 چې توان یې وي، په هغه اندازه باندې د یتیمانو دغه پیس پر غاړه باندې واخلي. که میاشتانه وي، که په 5 میاشتو کې، که په 6 میاشتو کې، که د 1 کال دی وي، که دغه پیس مشترک کوي، دغه اداره به نو بیا سکوت نه کوي، دغه اداره به رواني، او انشاءالله الرحمن د ډېر به ډېر لوی اجر وي، د دې به ډېر لوی خدمت وي. دا به آینده دغه کسان چې په خپلو پښو ولاړ دي، تعلیم او تربیه برابره وي، نو بیا به انشاءالله الرحمن دا د دغه کس دپاره چې دغه یتیم کفالت او ضمانت یې پر غاړه اخیستی دي، رب العالمین به دته په دنیا او آخرت کې د دې مجرا ورکړي، او رب العالمین به کامیابي او خوشحالي او صحت او عافیت او د اولادو صحت او هدایت ور نصیب کړي. دا یو لوی کار دی. زموږ خو چا څونې په وسه پوره ده، هغه ما دې کړی دی، دغه ما مناسبه وګڼل، زموږ اداري مجلس دا مناسبه وګڼل چې دغسې یو مختصر ویډیو له لارې دغه ټولو مسلمانانو ته پر دا سوشل میډیا باندې او پر نورو اړخو باندې چې زموږ څونې په وسه پوره خلکو سره به دا خبرې شریکه کړو چې 1 2 2 3 کسه یتیم یو څوک پر غاړه واخلي. مسلمانان الحمدلله ډېر دي، کسان ډېر دي، دا 1 2 3 په شاید پر دوی باندې درون او ګران تمام نسی، 15 کسه پر ده باندې درون او ګران تمام نسی. دا به یو شی بیا موږ ته جوړ شي چې 2 2 2 3 3 سره یو ځای کوو، زموږ به بسته اداره پر رواني او دغه مسلمان همکاري به وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.